نن د زابل ولایت د شیخ متی لیسې په انګړ کې د پوهنې او اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امریت له لوري د الحق المبین کتاب د ازموینې سیالۍ جوړه شوې. د زابل ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د ذهني روښانتیا په موخه دغه سیالۍ په لار اچولې تر څو د دغه زده کوونکو معلومات په اسلامي برخه کې زیات سي او د مطالعې سره د ځوانانو مینه لا هم ډیره سي. مسؤلین وایي په راتلونکي کې هم پلان لري چې دغه ډول سیالۍ نورې هم په لار واچوي. د نن ورځې سیالۍ چې کومه اوس په حال امتحان روان ده نو دا د الحق المبین کتاب په نامه باندې کتاب شاګردان ته مخ ته توجیه شوی و نو اوس لا اوس عملي امتحان اخیستل کیږي او دا ټول شاګردان چې په دې سیالۍ کې ګډون کړی ده د 300 نفر دي نو د دې کتاب کې چې موږ لدې څخه سیالۍ واخو دا موږ په دې وخت باندې رسېدي فکر جوړونه په دې باندې وسی او اسلامي معلوماتو کې دې ډېر زیات معلومات حاصل شي. پر همدې مهال د دغې ازموینې ګډونوال زده کوونکي وایي چې موږ د داسې سیالۍ څخه زیات معلومات لاسته راوړو او د شاګردانو مینه له اسلامي معلوماتو سره زیاتیږي. دا رنګه سیالۍ د ځوانانو د اذهانو یا فکرونو د جوړولو لپاره ډېر مفید دي او ډېر مثبت رول لري. یو خو ځوانان د هغو په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه خلفای راشدین او په قرآن کریم کې ثابت شوي دي د راتلونکي فتنو باره کې دا د ځوانانو پوهول دي او د دوی فکرونه جوړول دي له داسې فتنو څخه آګاهول دي. ګټمنې دي زموږ لپاره ځکه دا اسلامي معلومات زموږ نور هم ورسره زیاتېږي هغه که په هره خوا کې زموږ ځوانان نور دې ته زیات متوجه کېږي نور اسلامي معلومات لاسته راوړي ځکه څوک به بیا دا فکر نه کوي مثال دا عصري ده یا دا دیني ده. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم د حج او اوقافو ریاست له لوري د قرآن کریم د قرات سیالۍ په لار اچول شوې وې.